چې دغه جعلي قواله به په محکمه کې ستاسې د بې عزتي په سبب تمام شي. ماشاءالله عزتمند سړی یې. سیال د کلي ځوان دی خو فکر یې بیخي په هوا کې دی. هغه ته د کلي رسم و رواج ظالمانه کارونه ښکاري. څه خبره ده؟ بنده که خوله دی. تاسو به څوک تعقیبوئ؟ کنې اوس دې به غاښونه درته مات کړم. زه خو وایم چې ونیول شي او قانون ته وسپارل شي، دا به ډېره ښه خبره وي. قومندان سالم، دا خو تاته معلومه ده چې زرګل خان نیول او خوشي کېدل یو ځای دي، خو دا ښه وشو چې ستا ارمان پوره شه چې زما لاسونه د لیوالچه کې واچولې، خو دا بنده ته معلومه شي. شکر دی چې د زرګل خبره مې وانه اورېده. زرګله دا بل تر د معلومه شي چې د پنجرو شاته د هډوکي وراسته شي. زه اوس پوه شوم چې د زرګل تر شا رئیس جبار ولاړ دی. دا خو له پخوانه معلومه وه حاجي صاحب. دا خاینان هغه میکروبونه دي چې د ملت په نامه په پارلمان باندې خپلې منګولې لګولې وي او اوس هم غواړي چې ځان پارلمان ته ورسوي تر څو له همدغې لارې نه د خپل نفس ښامارانو ته ورځ تر بلې غوړ غوړ خوراکونه برابر کړي. د دوی بل کار نشته حاجي صاحب. پورته کړئ. د رئیس جبار د کړو وړو نه داسې ښکاري چې د سړک جوړولو پروژه د زرګل په واسطه زموږ د سیمې قانونو ته ځان رسول دي. ملک صاحب، نو دا زه او ته د څه لپاره یې؟ باید دا خپل خلک راپاڅوو. مشرانو که موږ او تاسې شاوخوا د کلي له ولس سره یو موټی شو نو زه په دې مطمئنه یم چې زرګل خان او رئیس جبار خو لا څه کوي چې له حکومت هم د غلطو کړنو په وخت کې موږ او تاسې حساب اخیستلی شو. ملک صاحب انشاءالله خو کومونکې زرګل غوندې خلک پیدا نه شي. راځئ چې اوس لاړ شو. ډېره مننه، ډېره مننه ملک صاحب. ملک صاحب، ملک صاحب زما خو داسې شک دی چې دا زرګل خان به یوه ورځ نه یوه ورځ د رئیس جبار له خوا نه حتما خوشي کېږي. دې ټکي ته موږ او تاسې باید متوجه اوسئ. زموږ دنده همدومره وه، پاتې کارونه یې زموږ د وس نه پورته دي. ته ورته اندېښنه مه کوه. سلامونه، څنګه یې؟ وګوره چې زه دې اول وانه خلم، ته چیرې زموږ پوښتنه کوې؟ را رسېدلی هغه در استوم، خو ته خپلو زیردستانو ته یو وړوکی امر وکړه. هغه سیال خو پیژنې، د هغه له لاسه زرګل بندي شو. چې زرګل نه وي نو زما او ستا د قانون غوا بیا وچه شوه. لا یې نه دی خوشی کړی. صحیح ده صحیح. زمره
موټر آماده کړه چې قومنداني ته ځو. سالمه دا بیانه دې بیا د سوله او سیال په کومه وزاره کې وکړه، خو زما دا مشوره ده درته چې زما په کارونو کې ګوتې مه وهه. جبار خانه، یوه خبره مې په خلاصو غوږو واوره. کوږ بار تر منزله نه رسیږي. داسې معلومیږي چې ستا بار هم دروند شوی، هسې نه چې تیلان دې شي. جبار خانه، زه د قانون پلوي یم. که مې وینم تویې شي پروا نه کوي. د قانون ونه به ورباندې شنه شي، خو باور وکړه چې د قانون لاس به یو ورځ د غلو او زورواکو ګریوان ته خامخا رسیږي. حرکت وکړه. حیدر خیلو، په تاسو کې داسې کسان شته چې د بهرام خیلو ملک نوروز خان یوازې په نوم پیژنئ، خو زه ډېر د نږدې نه پیژنم. کاشکې چې د ده په شان ټول ملک هم دغسې پاک نفسه او خدمتګاره وای. دغه خورکۍ په کوم مؤسسه کې کار کوي. ما یې چې د ملک نوروز نه قصې واورېدې نو کارونه یې د نارینه و دي. ما د سیال د هغه بلې مبارزې اورېدلې وو، او سیال خلکو ته د حق لاره ښیي، او سیال خلکو ته د ویښولو بیرغ اوچت کړی دی. نورې خبرې به په خپله سیال تاسو ته وکړي. پیل کوم د خدای پاک په نامه باندې چې دا نړۍ پیدا کړې ده. حاجي قومندان صاحب ډېرې خبرې د سړي عیب ښیي. نو زه وایم چې زما کار ځمکه په اسمان او اسمان په ځمکه ویشتل نه دي. زه غواړم چې تاسو ته ووایم چې څنګه کولی شو چې د مفسدانو د غلو او د زورواکو له منګولو ځان ازاده کړو او د خپلې د خوښې او کامیابه ژوند ولرو. ورونو، مېلمه ته نوبت ورکړئ چې خبرې وکړي. که مو اجازه وي زه له تاسو نه پوښتنه کوم. ولې نه؟ آیا تاسو نه غواړئ چې په ژوند کې مو ارامه اوسئ، سر او مال مو خوندي اوسي؟ غواړو، ولې نه غواړو؟ نو بیا ولې د تاسې ژوند داسې نارامه ده، په امن کې نه یاستئ؟ نو بیا ولې د خپلې خوښې ژوند او د سر او مال امن نه لرئ؟ مونږ یې غواړو، نور یې نه غواړو. ښایي ویې غواړي، خو په دې شرط چې موږ د ځان په شان د نورو خلکو له ازادۍ د سر او مال نه لاس واخلو. یاره که داسې لاره وي نو سر د سبا نه زه درپسې لکه عسکر درېږم. ورونو، د سیال په خبره ډېرې خبرې کول د سړي عیب ښیي. تاسو ټولو خو د سیال خبرې واورېدلې، خو اړتیا ده چې دا لږ واضح شي. آیا موږ او تاسې نه وایو چې جنګ بد دی؟ ولې نه؟ آیا نه وایو چې د خلکو په سر او مال کار لرل بد کار دی؟ بد دی، دا خو بیخي بد دی. ښه نو، نشه کول څنګه؟ دا خو تر بدو بده ده. د بل انسان سره د قوم، ژبې او مذهب سره تعصب کول څنګه؟ خورزه، د دې کار به زموږ څه کلی ده. نو که غواړئ چې په خپل کلي او کور کې آباد اوسئ، خبره هماغه ده چې سیال وکړله. موږ باید د خپل ځان په شان د نور د ازادۍ، ژوند او مال خیال وساتو. خبرې د ګلو شکرو نه هم خوږې دي، خو عمل به پرې څوک کوي؟ زه، ته، ملک صاحب، سیال، قومندان صاحب او دا ټول چې دلته ناست یو. خو په دې شرط چې ته زموږ په سر د سرنوالې په توګه ودرېږي. وروره، په سوله او یا په بل چا زړه مه تړه. تاسو باید یقین ولرئ، هر وخت هم نور ته امن، ازادي او خوشحالي وغوښتله، ستاسو هم شوله. که ته نه یې ځان ته وغواړې، نه د تا شو او نه د بل. نو بیا به دغه حال وي کوم چې دا تېر 40 کاله و. ملک صاحب، زموږ څه عمر په نورو کارونو کې تېر شوی دی او د جنګ دوړم په دې موضوع باندې پراته ده. خو دا سیال او خورکۍ سره ته کله کله راځه، کیدای شي په موږ کې هم څه بدلون راشي. سمه ده، همداسې به کوو. زه غواړم چې دا
خپل چپن له سیال ته د انعام په توګه ورکړم. دا څه بلا در منې ولګېده چې همداسې پرنجېږي ته غره تې مه وله لږ غلی شه ګوره واوره ته سیال د ایدرخیلو کلي ته ورغلی دی نن به یو کلي ته ورځي او سبا به بل کلي ته ورځي چې ورو ورو به ټوله سیمه د موږ نه ونیسي یاره خان صاحب دومره بد خو مې په ولاکه در باندې لورېږي اخر زه څوک یم شپه ورځ درته لاس تړلی ولاړ نه یم تر څو چې دا سرې بنډلې در نه کړم که نه ته به د سیال او سولې نه زیات زما او د جبار خان په ضد باندې شعارونه ورکړي نه د ځوانانو نه کوم کار واخیسته او نه د قومندان شیردل نه یاره خان صاحب دې ورځ کې چې د شیطان نه مشوره غواړم نو سم جواب نه راکوي ته څه مشوره راکړې ګوره اوس د مشورې وخت تللی دی د دې نه مخکې چې د کلي خلک خبر شي ته باید سیال او سولې ته داسې یو دام کېدې چې په غبرګو په خوب کې ګیر شي اوس ورسېدم خان صاحب زه به سولې او سیال ته داسې دام کېدم چې ته به م راته وایې چې آفرین ای شاباس ګوره توربازه چې دا قرارداد مې واخیستی دومره وسلوال سړي به راسره وي چې بیا به د توپ او ټانک او تیرې م راباندې زور نه رسي خان صاحب ستا په اجازه زه به درنه لاړ شم خدای په امان اورې والکه سوله د کلي په سړک ستا خواته د روانه شوه داسې یې نښه که داسې یې نښه که چې اخ هم پورته نه شي زه خو ورته تیار د سړک په غاړې ناست یم تور بازه خو دا راته وایه پاتې پیسې به مې څه وخت راکړې ته بېغمه اوسه بس د دې فاتحه به یي او تا ته به یې په سخات کې یو بنډل شنه نوټونه درکوم پوه شوې که نه اسیبه موټر ودروه زه د دې ښځې یو دوه عکس واخلم ښه سمه لاړه هلکانو ډاډه زه دې خوا نه شو ځې چې ورځو قومندان صاحب زما آواز اورې هو اورم قومندان صاحب زمونږ په سیمه کې ډز یو شوی موږ په هماغه استقامت ور روان شو زه ستاسو سیمه کې در روان یم یو ځای به لاړ شو اطاعت کېږي صاحب
دلارم سولې څه پېښه شوې ده ستا د غرو انډیوالانو په ما ډزې وکړې دا څه وایي سولې ته اوس چیرې سولې دغه د سړک په غاړه چې د توتانو ونې دي درغلم سولې درغلم ډېره خو به ژوبله نه یې نه یوازې په لاس لګېدلی دا ځل کومې خوا وشو له دغه خوا ډزې وم نه لیدې څوک نه وم نه پېژنم بهرامه ته اجل دوی روغتون ته ویسه سمه ده سمه ده دغه مه کوه سولې چې سر مې ملاړ شي دا نازوانه زه نه پرېږدمه سولې خورې څه خبره ده قمندان ورورې په ما یې ډزې وکړلې په لاس ولګېدم تاسو حرکت وکړئ دا روغتون ته ورسوئ چې وینه یې ضایع کړې دله قمندان وروره موږ خو به لاړ شو خو سیال پسې موږ ورځو موږ دلته یو ځئ حرکت وکړئ دې سیال ته الله دې زمري زړه ورکړی په دې دې هېڅ بلا زور نه رسېږي تور بازه پیسې مې راوړه هغه خواری مرغۍ مې درته چغل چغل کړه هلکه ځان ساته چې سیال درخطا شوی دی تور بازه دا هم درته چغل کوم څه شی پام کوه ګوره پام چې دا کارونه کې سیال سره تمانچه ده ته داسې کار وکړه چې خپله لاره مخ په غره بدله کړه صحیح شو